سلام، وخت په خیر. ستړي مشئ. په پارلماني چارو کې د دولت پوخني وزیر ضیاءالحق قمرخیل وایي د افغانستان ستونزې له افغانانو پرته بل هیڅوک نشي حل کولی. ښاغلي قمرخیل د دوحې وروستۍ ناستې ته په اشارې ویلي که بهرنیانو د افغانانو اساسي ستونزې حل کولی شوی نو تیرو 4 لسیزو کې به افغانستان ګلزار و. ضیاءالحق قمرخیل په خپلې ایکس پاڼې لیکلي دا ثابته شوې چې پیاوړي ملتونه نورو ته نه دي انتظار شوي، لاس په کار شوي او خپل وطنونه یې جوړ کړي دي. نو افغانان هم له هیڅ چا کم نه دي او د وطن د ښېرازۍ، ابادۍ او سوکالۍ لپاره هر ډول اقدام ترسره کولی شي. نوموړي د وړاندیز په بڼه ویلي د حذف کولو له سیاست څخه هم څه نه جوړیږي. غوره ده چې افغانان د یو بل منلو، زغم او خپله د یووالي سیاست غوره کړي تر څو خپلو ستونزو ته په خپله رسیدنه وکړي. ښاغلي قمرخیل داسې مهال د څرګندونې کوي چې تازه د افغانستان په اړه د دوحې 2 ورځنۍ ناسته پرته له کومې پایلې او لاسته راوړنې پای ته رسېدلې ده او څومره چې هیلهمندي وه هغومره اغېزناکه ثابته نه شوه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.